لنډه کیسه کاندوم. د اکتوبر میاشت وه. هوا ښه وه. براک دومره سوړ شوی نه و. بس د جامو د پاسه په نري بنین او نري جمپر کې هم گزاره کېده. طبیعت ښکلی طلایي رنګ خپل کړی و. یوه اونۍ کېده چې رستم خپل د مخ تور خالونه د لایزر د وړانګو په ذریعه لرې کړي ول. هغه په خپله هم د مخ خالونو ته ځورېده، خو مرجانه هم ورسره خفه وه. نو یې ورته ویلي وو چې څه غم یې وخوري. مرجانه خوشحاله وه چې خاوند یې د هغې خبره منلې وه. اوس رستم تر پخوا نور هم ښایسته شوی و. مرجانه د دریو ماشومانو مور وه. اوس هم د دومره مصروفیتونو برسیره هغې رستم هر ورځ دفتر ته منظم په اوتو کړو جامو کې لیږه، کټ مټ د واده د اولو ورځو په شان. د مرجانې په مینه کې کمی نه و راغلی. هغې نن هم د خاوند ټول وینځلي پتلونونه او کمیسونه اوتو کړل. په المارۍ کې د ریشۍ په کوټ بندونو کې ورکولې چې د رستم د تورې کرتۍ له جیبه د کاندومو یو وړوکی ډبی لاندې پریوت. هغې ډبی اوچت کړ. دننه ډبي کې 2 کاندومونه په پوښ کې بند ول او یو له پوښه راوتلی و، خو حلقه یې لا خلاصه شوې نه وه. مرجانه حیرانه پاتې شوه. د کاندومونو د ډبي په لیدلو یې د بدن ټول غړي سیګه شول. وچه دړه په خپل ځای ولاړه پاتې شوه، ځکه چې دی او رستم کله هم په محبت کې دا اوزار نه استعمال کړي. لاس او پښې سست شول او په تندي سړې خولې راغلې. د خوب کوټې ته لاړه. د تخت پر ځای کېناسته، خو آرام یې رانغی. نو زر بیرته پاڅېده. ماشومان یې په ښوونځي کې ول. حلقې وچ شو. پخلنځي ته لاړه. له نل نه یې په ګیلاس کې یخې اوبه راواخیستې. بیرته سالون ته راغله. په تور کاوچ کېناسته. اوبه یې وڅښلې. تش ګیلاس یې د میز د پاسه کېښود. مرجانه بالکن ته ولاړه. د کتارې خواته ودرېده. لاندې د اسرائیلسکا په سړک باندې وړاندې د بسونو د تمځي په لور یې وکتل. بسونه تلل او راتلل. ولاړ خلک بسونو ته پورته کېدل او سپاره خلک له بسونو کوزېدل. تمځای له بیروباره ډک و. په دې بسونو کې ځینې د اوکراین کیف ته تلل او لږ مخکې بیا داخلي بسونه ولاړو چې په پراګ کې دننه یې مسافر لیږدول. هغې له بالکونه د بسونو هډې ته کتل او زړه یې ډک و. په چرت کې تللې وه چې رستم به دا کاندوم چیرته او له چا سره استعمال کړي وي. اوښکې راغلې. شاته یې مخ واړاوه او د کړکۍ په هنداره کې یې ځان ته وکتل. ځان ورته د قناعت وړ کاره نه شو. د بالکن په کتاره یې تکیه وکړه. یو وارې بیا یې هندارې ته مخ واړاوه او له سر نه یې تر کوب پورې ځان ته وکتل. زړه یې طاقت ونه کړ. لاړه د کالیو د المارۍ مخې ته یې ځان لپ لغړ کړ. دومره بدرنګه نه وه. د پوستکي رنګ یې روښانه ځلیدونکی او زړه راښکونکی و، خو تر زنګنو لاندې لږه ببره وه. تشناب ته لاړه. د مویبر کریم یې راواخیست. په پښو یې وواښه. د 10 دقیقو د تیرولو لپاره یې ځان په فیسبوک باندې بوخت کړ. خو فیسبوک هم خوند ورنه کړ.
د تشناب په هنداره کې خپلې وریځې په نوسې تولې کړلې. وروسته یې په شیرګرمو اوبو شاور واخیست. پاسته او روښانه لینګي یې اوس د آینې په مخ کې ښایسته ښکارېده. لاس یې په لینګیو تیر کړ. پوست او غوښین ول. خفه شوه چې ولې دومره موده یې دې خبرې ته پام شوی نه دی. ټول وخت یې په اخلي او پخلي کې تیر کړی. خپلې ملګرې ته یې زنګ ووهه او ټوله کیسه یې ورته وکړه. زړګی یې ورته تش کړ. ښه یې ورته وژړل. ملګرې یې هوښیاره وه، نو دا یې ونه ځوروله. ورته یې وویل ټول سړي همداسې دي، ته یوازې نه یې. ماښام چې راغی په نرمۍ یې وپوښته، سخته یې مه نیسه چې بیا نور هم خرابېږي. ملګري یې د هغې دا خبره وستایله چې ځان ته یې پام شوی او منظمه شوې ده. مرجان یې د نورو ورځو خلاف نن ښه ماښامی جوړ کړ. د ډوډۍ د میز د پاسه یې شمعې بلې کړې. تازه ګلان یې هم په میز کېښودل. رستم د تل په څېر ناوخته راغی. شمعې مړې وې. دوه ماشومان یې په خپلو کوټو کې ویده وو او مرجانه له خپل وړې لور سره د سالون په تور کوچ ویده شوې وه. مرجانه سهار وختي پاڅېده. د خوب خونې ته لاړه. رستم یې له خوبه جګ کړ. د کاندومو ډبه یې د هغه مخې ته ونیوه. دا څه دي او چیرته استعمالوي؟ رستم یې لاس ټینګ کړ. مسکی شو. ځان ته یې کش کړه او ورته یې وویل های های د خدای سادهګۍ، د ترور زوی مې قربان راته ویل چې د مخ خالونه دې اخیستي، نو ځایونه د کاندومو په غوړیو غوړوه، بیا به نه راشنه کېږي. مرجانه له خندانه په ملا ماته شوه. تر څنګ یې په تخت وررنګه شوه. د کمیس لمنه یې بره شوه. لشم لینګي یې په خپله ښکاره کړل تر څو د رستم عکس العمل وګوري. خو هغه په دیوال ځوړندې ګړۍ ته وکتل. د دې لاس یې له ملا لرې کړ. د تشناب په لور یې منډه کړه چې د دفتر ورباندې ناوخته شوې وه. د لیکلو نیټه 2022 کال د اکتوبر میاشت، پراګ.